د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو لکه هر یو منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر نن د پاکستان حکومت سره د مذاکراتو کولو په اړه کنفرانس ورکړ. دا چې دوی د پاکستاني ادارې سره خبرو کولو لپاره کوم شرطونه کېښودل، تازه یې څه ویلي دي، دلته یې موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. نن د غورځنګ مشر منظور پښتین او قومندانانو یې د پاکستان سره د خبرو کولو لپاره کنفرانس ورکړ. منظور پښتین ویلي پاکستان د لومړی پر پښتنو او د غورځنګ پر غړو تشدد بند کړي، بیا موږ مذاکرات کوو. پاکستان زموږ باور ته زیان رسولی، باور دې جوړ کړي، مذاکرات به پیل کړو. دا یې هم وویل چې پوځ او استخبارات به هم د مذاکراتو ته حاضرېږي. علي وزیر هم ویلي پاکستانی حکومت تل په پښتنو، بلوچستانو، سندیانو او نورو مظلومو خلکو ته د مذاکراتو په نامه دوښکه ورکړې ده. دا ځل که بیا ریاست مذاکرات کول غواړي نو بشپړه چمتووالی دې ونیسي او ټول اړخونه دې راولي. همدارنګه د منظور پښتین یو بل ملګري محسن داوړ هم داسې ویلي زموږ اصلي ستونزه د پښتنو په سیمو کې د طالبانو موجودیت دی او موږ دا ډلې کاملا ختمول غواړو. مذاکرات کوو، مخکې مو هم وړاندیز کړی دی او کوو یې، خو پاکستانی حکومت بیرته په منځ کې داسې کارونه کړي چې د خبرو پروسه یې درولې ده. دا ځل د زموږ او د ځان ترمنځ لومړی باور جوړونه رامنځته کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او د تازه خبرونو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.